په مرګ د نمرې جانان خوب دی اها پرنځ بریوزي چې پوښتنې لای ورځما او چې مړوندونو کې مې تنګو هغه بنګړې مې وس څنګلو ته راځي نه. سلامونه قدرمنو، افسر افغان ما د سالار ټي وي د شیشې چې څومره مینان دي څومره کتونکي دي په دغه هیواد کې دنده دي یا په نړیوال کچ باندې بهر لګیا دي ژوند کوي، ټول دي سلامونه د افسر افغان لخوا قبول کی. سالار او زه افسر او سالار نو زما په خیال په دې دواړو کې ری راځي نو زمونږ مشابهتونه ډیر دي. کاش نن پکې راشد وي کاش نن پکې راشد وي. راشده نور را سره هر څه صرف ستا کمې ونو مړه په سینه کې دي زړه نه و غرګې ونو او تلم به درنه خامخا یاره ماښامې ونو. زمونږ یاد صاحب عامریاد صاحب ډېر تکړه ملګری، تاسو به یې وینئ د کیمرې په سترګه باندې را سره ناست دی. ګس اړخته مننه یې کوو چې دوی هم خپله مینه راوبخله. ابراهیم تاج زمونږ د شعر او د ادب ډېر تکړه ملګری، هغو را سره هم ناست دي، زمونږ خوشبختي ده، ستاسو هم ډېره زیاته مننه کوو. زمونږ اکبریار شینواري اگر چې هغه خو لږ وروستو دی خو را مخامخ شه چې خلک ستا هم لږ دیدن وکړي، مننه دې کوو. سید سالار صاحب که هر څو هغه کوربه دی خو زه چې چېرته یم نو دی وایي چې کوربه به بیا ته یې نو ځان په خپل کور کې میلمه راته ښکارېږي. افسر صاحب د مخې خبرې کول دا ماته مناسب نه ښکاري. نه دا ستاسو عظمت دی. رښتیا خبره دا ده موږ ټول لګیا او د ادب یوه قافله مو را جوړه کړې ده. په دې کې موږ دغه نه کوو چې څوک وړوکی دی څوک لوی دی، دغه خدمت دی. څوک به یې ګز کوي، څوک به یې فرلانګ کوي، څوک به یې په میلونو کوي، موږ هم لګیا خپل د برخې یو کوشش کوو. سالار صاحب د ترنم نه به شروع کو او اگر چې تاج زمونږ ښه شاعر دی د دیونه به ډېر څه اورو خو زه به یو ترنم وکړم. یاد صاحب شینواري صاحب ستاسو په اجازت باندې خوښه دې د تاج صاحب نو وایي دغه زمونږ یو بل شاعر ملګری دی د سوات صحیح ده چې څه مې هم زړه راله هغه به کومه که خیري او دا ستاسو په داد باندې د شیخ رشید نه چا تپوس وکړو وایي ته کله کله ډېر داسې برق رفتاره یې شوله بیاني کې پر سټیج او کله داسې مړ مړې هغه وایي دا په آډینس ده چې هغو ګرم یې نو زه هم ګرم یم چې هغو کمزوري نو وروره دا تاسو باندې ده چې ماله څومره تاسو هوا راکوئ. نو را به شو ترنم ته. یو مخکینی کلام دی څه ملګرو به اورېدلی څه به نه اورېدلی تاسو دپاره دې بیا ډالۍ وي. جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا. راشد نشته را شعر دی هغه ته ډالۍ وي. زما د کور کندر خوبنو خامخا کیده زما د کور کندر خوبنو خامخا کیده بس ټیک دا مړه خیر دی ما د یار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا زه ښه په دې شکي وم چې د بل غیږې ته درومې زه ښه په دې شکي وم چې د بل غیږې ته درومې ما بیا هم د یقین او د اعتبار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا د هغه خلکو مینې د دریم ګړي کور خایس شوې د هغه خلکو مینې د دریم ګړي کور خایس شوې چې چا به د استازي او ریبار لمن نیوا ما خود به د وختونو د خامار لمن نیوا. شعر دی جی چی نجیبا ستا لمن خود
کعبه د غلاف تارو نجیبا ستا لمن خود کعبه د غلاف تارو برباد شوم چې ما د حکمت یار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا مقتر تاجه چی افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواه افغانا ستا وطن یې په بارودو لیواه تا بیا هم د ګودر او د چنار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا جانانا تا چې داسې د انکار لمن نیوا ما خود با د وختونو د خامار لمن نیوا ډیره زیاته مننه کوم په دې توده کې ابراهیم تاج ستانه یو څو شعرونه اورو شعرونه په ترنم کې د نکاس ټي وي دا کلام ویلو ما کتلو واه یاره غره سره را شریکه و د دینه بل خبره څه کې دی شي افغان سے ما خو ما کې ویلی مو باغ ټي وي کې ما وې د ما بل غزل باندې دغه نشته صرف دا یو را راځي واه خواره غریبۍ کې موږ سره ډېر لوی مینه ده او دا څه بدرته وایم یره ترنم ساده مخه به ما ترنم ستاره ترنم توهین نه خیر دی تاج خیر دی درې شعرونه پکې وای دوه پکې وای خو زه په تمه ما منتظر یم چې دا ترنم لکه رښتیا دې سړي ویلې دی ما دا مليز دی کې دا شاعران ګوره داسې نه ټول نږدې کېږم نه ارشاد کوشش کوم ها وګورم تاسو هغه بشنبانی خو نه مونږ ته قبول دي تاج نو ماغه ترس کې وې کنا تر جوړه بدل کړي دنیا زک سے خبره هغه دا سوچ جانان سوچ جانان رازی رازی زو بسر تو رایما درنو درځي شی وسره تاواله او زه ډاډه کېږم بیا او ډاډه کو ډېر خدي وي ډېر د زنه دی وي واه سوچ جانان رازی رازی زو بسر تو رایما مونږ چتوان رازی رازی زو بسر تو رایما مونکی چتوان رازی رازی زو بسر تو رايما ډیر ښه واه بس دا پوره دی واه نه ډیر ښه مړی ټپوله راځم د یاد صاحب نه یو کلام د افسر صاحب دا شعرونه ارمان ته ډالې شو واه زما شعرونه ارمان ته ډالې شو ماته یو شعر رایز شو سالار جانه وای چې یو خوار مې آشنا کړی دی زردار به پې وهم او یو سر مې پیدا کړی دی سردار به پې وهم رقیب نه غاړې وځم نو یار به پې وهم او نولې به داسې پوه کړم چې خامار به پې وهم یعنې په موږ ارمان وو داسې ښکاري او ماته زموږ یو بل ملګري شعرونه رایدېږي هغه وایي چې پت پښتو نشته دی په نوم پښتنستان پاتې دی په دې سپېره خاوره نور څه دي خو جانان پاتې دی او ویم چې په خپل ارمان له په مرۍ غلی شوې په ارمانونو کې مې دقه یو ارمان پاتې دی نو ارمان په مرۍ موږ غلی شو عامریاد زموږ تکړه ملګری د دوی نه شعرونه اورو بیا یو څو ټپې هم کو د تاج او د سالار صاحب په غوښتنه باندې یاد صاحب څه دې راوړي دي ډیره مننه زه خو ستا خبر چې ناڅاپي راغلم زه خو ناڅاپي راغلم نو ستاسو محفل جوړو زه پکې هم راځای شوم مننه ستاسو مننه کوم د سالار صاحب مننه کوم غزل به وړاندې کوم که ستاسو اجازه مننه نخې د لاسونو ورانومه زم نخې د لاسونو ورانومه زم بخت د خپل تندي به غړومه زم بخت د خپل تندي به غړومه زم او لارې منزلونه راته خایبه لارې منزلونه راته خایبه مور ستا قدم چې ښکلومه زم ډېر ښه شعر دی شعر دی چې
ستاره ته بلها ګیلې راجمع دي ستاره ته بلها ګیلې راجمع دي ستا بنګړي به دا وارې راوړمه زم نازک شعر مننه ستاره ته بلها ګیلې راجمع دي ستا بنګړي به دا وارې راوړمه زم او شعر د بل شعر دی چې دا پښتون به کله بیداریږي نو دا پښتون به کله بیداریږي نو دا پښتون د خوبه ویښومه زم او ستا جوسه هوس دلته کې وران نکړه ستا جوسه هوس دلته کې وران نکړه عشق ستا عظمت راغونډومه زم مننه او مقصد چې یاد دی راته مونږ به پټ پټونې کول یاد دی راته مونږ به پټ پټونې کول تا اوس په دې لارو لټومه زم ډېر خیال ډېره مننه ډېر زړه پورې خوشاله اوسې بل کلام شي نه بس دا یو ډېره مننه ښه سید سالار صاحب زمونږه کوربه میلمه نه ترنم خو به نه کټ کې که دا دې کټ کو بیا خو دې شي خوند خرابېږي ریکارډ کې راشي چې د انعکاس د افغانیانو په ټي وي کې زده ترنم راځي ډېر محترم ابراهیم تاج صاحب ته بلنه ورکوم چې خپل یو کلام را سر شریک کړي تاج صاحب څو شعر به درته ووایم نه نظم خو به راته یاد نه شي خو څو شعر درته ووایم چې یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وه خدای خبر په کومه شاړه لاړه یو قافله پسې د سیند په پورې غاړه لاړه پیغله جینۍ وه خدای خبر په کومه شاړه لاړه او ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرښو پسې لاړه ما ورته ډېر وویل ستا او زما ژوند نه کېږي خو لیونۍ د لاس په کرښو پسې لاړه او دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دا نه پوهېږي دوی عذاب ګڼي خو اصل کې دوی نه پوهېږي ژوندی به نه وي که یوه ګډه له باړه لاړه مننه د پښتنې معاشرې بدګماني لیده د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه لاړه د پښتنې معاشرې بدګماني لیده دیدن یې سو خو بس راغله ولاړه لاړه او چې کله وتای خبرې شیر کولې هم نه تاج د زړه د تل نه هسې پسې جاړه لاړه یو شعر مې د دې وختي یو خوښ شو د خانجي والا چې ډزې وکړي هغه به راته زما سالار ټي وي کې در سره شامل کړي سمه ده درته وایم چې توره تیاره وه خاموشي وه اسمان ډزې وکړې زما د زړه په دشت راغلي باران ډزې وکړې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې د فرښتو سرمنې وتښتېدې غرې ونیوې چا ورته وویل انسان په انسان ډزې وکړې او شراب یې وستایله زه یې پرې راواړولم شاعر زما په پاتې شوي ایمان ډزې وکړې شراب یې وستایله زه یې پرې راواړولم شاعر زما په پاتې شوي ایمان ډزې وکړې او ورته یې وویې دوه زمري په یو ښکار نه پایېږي زمونږ د کلي حاجي ګل په شیطان ډزې وکړې او ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی ډېر زیات خوشحال و چې مې بل د بیګار غړی راغی زما چې زوی وشو حجره کې پېخان ډزې وکړې او تاجه چې تلی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل تاجه چې تلی شو نو هغوی منزل ته ورسېدل چې کم تلی نه شو نو هغوی په کاروان ډزې وکړې او دوه درې شعره ستاسو چې کوم څنګه خپل کور والا د ډارې کړي تاسو نه مې چلی شو دا کو ډېر ښه ډېر خو بهرحال هغوی مولایانو ده نو زه به مولایانو د دې مولایانې د نوم پکې مینشن کړه لکه د افسر افغان غوندې کې نه نوم یې خو نه مینشن څه ډېره په ګرانو شوي د زه له راغلي دا به ورو کېږي او چې قابله ده په هر څه کې زمانه مولایانه قابله ده په هر څه کې زمانه مولایانه خوښېږي مې د زړه نه په ما ګرانه مولایانه او ریباره ورته وایه زما زړه در سره لګي ریباره ورته وایه زما زړه در سره لګي دروغ دې راته نه وایي بېمانه مولایانه ریباره ورته وایه زما زړه در سره لګي دروغ دې راته نه وایي بېمانه مولایانه او د چا سره دعا سلامي هم را پیرزو نشي د چا سره دوا سلامي هم را پیرزو نشي جاسوس ګرځوي ما پسې شیطانه مولایانه لکه مثال په تور ما واخله او هغه داسې و چې زما ما ته راوګوره او ساه واخله ما ته راوګوره او ساه واخله زما د لاسو نه ګل بیا واخله ما ته راوګوره او ساه واخله زما د
د سترګو نه حیا واخله په اول ځل مې سترګې پټې شولې زما د لاسو نه ګل بیا واخله او چې ژوند دا بس تیر کړي نو څه دې جوړ شي چې ژوند دا بس تیر کړي نو څه دې جوړ شي لکه مثال په طور ما واخله او د وصال شپې ته مې قلاره پرېږده د وصال شپې ته مې قلاره پرېږده خپله قرضه رانه سبا واخله مننه او د ستا د حصې بوسه مې وخوړله شعر دې تاسو د ډالۍ ستا د حصې بوسه مې وخوړله راشه بدل رانه هوا واخله ستا د حصې بوسه مې وخوړله راشه ته مه یېرېږه مړه په رښتیا ستا د حصې بوسه مې وخوړله راشه بدل رانه هوا واخله او نسوار دې توګه خوله په سر په وینځه نامه بیا هله د مولا واخله نسوار دې توګه خوله په سر په وینځه نامه بیا هله د مولا واخله او 2000 ستا د ګډېدو انعام شو دا 1000 روپۍ دې د ادا واخله 2000 ستا د ګډېدو انعام شو دا 1000 روپۍ دې د وا واخله 2000 ستا د ګډېدو انعام شو دا 1000 روپۍ دې د وا واخله خدا ویل چې 2000 ستا د تغړېدو انعام شو 1000 روپۍ دې د وا واخله او تاج په زوره بخله پرانی زما دغه صرف دا یو وکس په خندا واخله ډېر خیال اسی تاسو دا خو دی چې در غریبی دی په دې در غریبو کې د 3000 ورشینتلی سالار سے ارشاد تاسو را سره خپل کلام افسر سے زما یو زوړ کلام وې چې هر خوا ماتم د پاختر کې مې زړګي نه لګي خدای خبر ولې په خبر کې مې زړګي نه لګي دا سبلا سما د خار پرنګینو شوی دا چې د بنو مازیګر کې مې زړګي نه لګي هیڅ سود مې نه کېږي چې لاړ شم د بابا کلی ته جون بې مزې شو اشنغر کې مې زړګي نه لګي په محبت کې کم مقام ته رسېدلی یم جومات ته نظم په مندر کې مې زړګي نه لګي په محبت کې کم مقام ته رسېدلی یم جومات ته نظم په مندر کې مې زړګي نه لګي او نه چینارونه شته دی نه پکې د پیغلو خندا ځکه د کلي روان ګودر کې مې زړګی نه لګي سالار صاحب شعر خو ډېر ښه وویل خو ما دا رګ اورېدلی دا خوښ ډېر خیر زموږ داسې بې تکلفه مشاعره شاټ وانه اوس لږ په شان ته چې افسر افغان صاحب ناست دی او تاج په غځول نه داسې نه چې څه ټایم بعد دی وایي چې ډډه ومه بالغ لاره او اخري مقطع ده چې زه د فطرت په ښایستونو مین شوی سالار زه د فطرت په ښایستونو مین شوی سالار کابل ته ځمه ماهي پر کې مې زړګی نه لګي د تاج صاحب په موجودګۍ کې یاد را سره هم ناست دی سالار صاحب په څو ټپو باندې دغه بانډار راغونډو او خوند به ترې واخلو زه فکر کوم د زړه نه کوم د تاج چې کوم دی نو په خپه کې هم رګه وختلی او څټو ماړی راړی پته نه یو خبره زیاتول غواړم د وجود دومره غټ دی که نه چې کوم ځای کیني نو هغه ځای پرې تنګ شي یو څو ټپې به دغسې را شریکې کړو تاسو ټولو ته دې ډالۍ وي او کوشش کوم چې ترنم کوم داسې هغه ارماني غوندې ترنم وایم ستا د کتونکي اکثر د بهر هېوادونو خلک یي که نه لومبنۍ 3 ټپې زما شوې واه لومبنۍ 3 ستا شوې دویمې 2 چې دي نو هغه د تاج شوې درېیمه یوه چې ده نو هغه د شینواري شو څلورمه نیمه ستا شو حصه بقدر جوسه هغه فارسی کې وایي که نه چې حصه بقدر جوسه نو ټپه ده چې او د جون میرا که میرا یې واده کړه د جون میرا که میرا یې واده کړه اوس به په نیمه شپه کې څوک که څوک وهي تمبلونه او زلف مې ما کم لنډه و مورې زلف مې ما کم لنډه و مورې په سر پرې کړو ونو نه که نه کینې بازونه او سترګې مې ستا کستا پلور کږي دي سترګې مې ستا
کستا په لور کږي دي لکه جنډې په شهیدانو کږي شي نام د تاج ټپې دي چې او سر کمیو که یو ماښام سر تور کو سر کمیو که یو ماښام سر تور کو بیا به د موره که مور په زیارتونو ګرځوي نه او ته به مې یو که یو ځای بل ځای ګورې ته به مې یو که یو ځای بل ځای ګورې زما به ستا که ستا دیوال ته سانو که سا ختلی وي نه شینواری ته د شعر ټپه ډالۍ وي او چې مینه وه کوا نو زما ستا وه چې مینه وه کوا نو زما ستا وه چې جدایي شوه ټول علم پې خبر شو نه سالار صاحب تاسو ته پوره ټپه ډالۍ وي او په تشو زوره که زور کمرا پاسما په تشو زوره که زور کمرا پاسما د جانان غما که غم را لکلمینو کلمیری بولی دینا او د راشد غما که غما سمره خوگی د راشد غما که غما سمره خوگی یوم ځواني خوري بل ډاډه در باندې ډیره زیاته مننه کومه د ټولو ملګرو د راشد ټلیفون را روان دی دم په دې ریکارډ راوله راشده تا ته مې والله چې ټپه ډالۍ کړه په ریکارډ دا را روان دي ستا خبرې په کیمره کې راځي او تا دا د ټلیفون وکړو یار ها په ټپو ما هغه وخت کې په ټپو ما سمه خبره کوه په ریکارډ کې څه ګډې وډې رانه شي داسې کار دی راځه د ټاون ته راځه حسین جوسو ځای ته راځه زه به دلته یم خو دغلته راشه که نه زه دلته یم او ټپه راته ډالۍ که په ریکارډ باندې چې راشي ټپه ډالۍ کولی شي موقع شته نه مړه په ترنم کې دا څه ډرامې کې غړی کې صحیح ده بیا درته ډالۍ کوم چې په مرګ د نمرې جانان خوب دی پرنځي بریوزي چې پوښتنې لای ورځما او چې مړوندونو کې مې تنګو هغه بنګړې مې وس څنګلو ته راځي نه بله ټپه کې که بس دی درمنو د نن بانډار د ډیر محترم یاد صاحب په موجودګۍ کې ابراهیم تاج صاحب ښاغلی سید سالار صاحب زمونږ یار شینواری صاحب د کتاب کور نه پای ته رسیو زه په آخره کې سالار جانه دا خبره ډیره زیاته مهمه ده دا به پکې خامخا د ملګرو سره شریکې زه دا وایم وایي چې دا چې په 2 قدمه ستړی ته خدای زده چې څه فکرونه وړی ته او ما ځکه وژنې چې زه ژوند کومه تا به څوک څه مړ کړي چې مړی ته هغه خلکو پسې خبرې کیږي یا هغه ستړی کول کیږي هغو ټارګټ کیږي څوک چې څه کار کوي څوک چې لګیا وي منډه وهي زغل کوي وایي چې تا ته به ستا په خپو کې د زنځیرونو پته الو لګي چې ته کله متحرک شي ته حرکت وکړي موږ به دغه حرکت کوو زمونږ یو مرام دی یو منزل دی هغه د قام د دې ځپلي دردېدلي ولس خدمت دی که د شعر د لارې که د ټپې د لارې که د خبرې د لارې دغه موږ په یو حال باندې نه پرېږدو ځکه چې دا زموږ د ژوند وظیفه ده او په دې کې دا ټوله قافله زموږ ملګرې ده قافله به ګڼېږي موږ به خپل
خپل کار هم دغسې په دوامداره توګه باندې مخ په وړاندې وړو او دغسې بانډارونه به کله د ناڅاپي په شکل کې، کله د سالار ټي وي په شکل کې، کله د ابراهیم تاج د یوټیوب په شکل کې، کله د یاد په شکل کې، کله د کتاب کور په شکل کې، کله زما د چینل په شکل کې دا سلسله به مخ په وړاندې ځي. موږ به درنه هم په دغه ځای باندې اجازت غواړو. ښاد، آباد او بریالي اوسئ.